لسم لامل د الله جل جلاله پریکړه او تقدیر. په ځمکه او ستا په نفس کې چې هر څه پیښیږي هغه په کتاب لوح محفوظ کې لیکل سوي دي. قلمونه د تقدیر پر لیکلو وچ سوي، د تقدیر کتابونه پورته سوي او کار فیصله سوی ده. تقدیرونه لیکل سوي دي او موږ ته هماغه څه رارسیږي چې الله تعالی زموږ لپاره لیکلي. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هغه څه چې تا ته پیښیدونکي وي نو ته ترې نسې بچ کېدی، او هغه څه چې ته ترې په تقدیر کې خوندي یې ته رسېدی نسي. دا عقیده ستا نفس غښتلی او ضمیر دې پیاوړی کوي. په دې سره تا ته له ازموینو او ستونزو څخه ډالۍ جوړیږي. من يرد الله به خيرا يصب منه. الله تعالی چې چاته د خیر رسولو اراده وکړي له ستونزو سره یې مخ کوي. نو تا ته چې څه ناروغۍ، مالی زیان، د زوی مړینه، د کور سوځېدل او داسې نور غمونه رسیږي، دا به ستا لپاره الله تعالی په تقدیر کې لیکلي وي او ته فکر وکړه چې دا هرومرو ما ته رارسېدل. په دې سره تا ته اجر رسیږي او ګناه دې بخښل کیږي. هغه چاته زیری دی چې غمونه پرې راځي او صبر پرې کوي، له الله تعالی نه رضا کیږي. بېشکه الله تعالی ورکوونکی دی، هغه اخیستونکی او په اخر راوستونکی دی. له الله تعالی څخه د هغه د کارونو په اړه پوښتنه نسی کېدی او له خلکو څخه د هر کار په اړه پوښتنه کیږي. ستا د زړه غمونه او وسوسې تر هغې پای ته نسی رسېدی او نه د زړه بلبلانو ته آرام رسیږي چې د الله تعالی پر تقدیر او پریکړه دی ایمان نه وي غښتلی کړی. نو خپل ایمان پیاوړی کړه او خپل ځان په غمونو مه تباه کوه. په بېځایه سوچونو ځان مه بوختوه. ته دا توان نه لري چې راپرېوتونکی دیوال راټینګ کړي، یا تر ورخه تیرې اوبو بیرته راستنې کړي، او یا هم تیره سوې هوا بیرته راوګرځوي. دا سمه عقیده نه ده چې ته په تیرو پیښو وخت تیروي. هرومرو به هغه څه پیښیږي چې ستا لپاره په تقدیر کې لیکل سوي دي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني، او که د چا زړه غواړي منکر دي سي. د الله تعالی تقدیر ته غاړه کېږده، پرې راضي سه او له پښیمانۍ څخه مخکې د الله تعالی پریکړه ومنه. که دا کار دې وکړ نو ستا زړه ته به په پوره آرام او ډاډ ترلاسه سي. له هرې پیښې څخه مخکې یې د مخنیوي ټولې لارې او لاملونه په کار اچوه. خو کله چې پیښه رامنځته سوه بیا ځان په سوچونو مه وزنه او دا مه وایه قل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. چې که دا کار مې کړی وای داسې داسې به سوي وای، بلکې هر څه چې پیښ سول دا به د الله تعالی تقدیر وو او هغه چې هر څه وغواړي ترسره کوي.